مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد ورونو فتيرك أسماء رضي الله تعالى عنها واي كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغار ثور سخولاري مشتدا نو معلومه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم چیرې او کومې خواته ولاړی ترڅو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکې مکرمې د کښتې خوا څخه راغلی او دغه ذکر سوي بیتونه یې ویل. خلقو دغه آواز اورېدی او په پسې وه خو څوک یې نه لیدی ترڅو چې دغه د آواز خاوند د مکې مکرمې تر لوړې خوا ووتی. نو اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کم وخت چې موږ دغه بیتونه واورېده موږ پوه وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې پر طرف رهي دی. پنځمه واقعه کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې و طرف ته رهي وو ابو بریده چې د خپل قوم مشر او رئیس وو په مخه ورغلی چې هغه هم د دې دپاره راوتلی وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي او د قریشو هغه اعلان شوی لو جایزه واخلي. خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ سو او خبرې ورسره وکړي پر هغه ځای د خپل قوم د اویا نفر سره مسلمان سو او بیا یې خپل لنګوټه د نیزې پر سر د بیرغ پر قسم وتړل او دا اعلان یې کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي. سبحان الله. زه دغه کفارو ته اریان یم دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ور معلوم دی بیا هم نن ورځ د ارهابي نوم پر اجدي العیاذ بالله او هغه وخت خلقو داسې اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي نو بلکې دغه کسان چې پر د صلی الله علیه و آله وسلم د ارهابي تهمت او تور پروایي دوی په خپل لوی ارهابیان دي. شپږمه واقعه د مدینې منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زبیر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د مسلمان تجارو په قافله کې د شام څخه راتلی او زبیر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو جوړه سپین کالی ورکړ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د خلقو د سترګو څخه پټ او غائب شو مدینې منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت را کړی دی مګر څرنګه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم درې ورځې په غار ثور کې کښېنستی نو وځنډېدی او د مدینې منورې مسلمانان نه پوهېده چې څه وخت به راورسېږي او بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه معلومه لار نه راغلی بلکې پر بله نوې نامعلومه او اوږده لار را رهي سوی دی. دلته نو بالکل حال نور معلومېدی چې کله او څه وخت به راورسېږي. نو د مدینې منورې مسلمانانو څه کول
مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به هر ورځ د ټولو مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال تراوتی. دا د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او درجه، عزت او احترام د مدینه منوره و نور خلق ته ورښکاره کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای لري. په دغه راوتلو کې سیاسي لو معنا پرته وه. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته راځي یوازې دا نه چې نبی او رسول دی، بلکې علاوه پر دغه د مدینه منورې حاکم او امیر هم دی، او دغه ټول مسلمانان د صلی الله علیه و آله وسلم ملګری، تابع او انصار دي. نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل، دغه راوتلو د مدینه منورې پر کفارو هم روحي تاثیر وکړي. هغه به هم راوتل، حتی یهود به هم راوتل، ځکه د ټوله مدینه منورې د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتګ یو لوی واقعه وه. نو هر ورځ به د سهار تر لمانځه وروسته خلک راوتل او پر هغه لار چې د مکې مکرمې څخه و مدینه منورې ته راتله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په انتظار به ناست وه. تر ماپښینه به د مکې مکرمې ولارې ته کتل. کم وخت چې به ماپښین سو، لمر او ګرمي به ډېر شدید سوه، بیرته به خپلو کورو ته ولاړ. خو د دوشنبې په ورځ چې د بعثت د 14 کال د ربیع الاول د میاشتې 8مه ورځ وه، او دغه کال د هجرت اول کال بلل کیږي، او د 622 عیسوي یا میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 23 تاریخ وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راورسېدی. ورونو، دا دې درته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت د محرم د میاشتې په اوله نو، خو اوله د محرم چې د هجری کال شروع بلل کیږي، دا د کال د شروع په سبب ده، او د میاشتې د منزلو په حساب د کال اوله ورځ ده. مګر هجرت او قبا ته رسیدل د ربیع الاول یا لومړی خور پر 8مه وه، او بیا مدینه منورې ته او د مسجد نبوي و منطقې ته رسیدل د ربیع الاول پر 12 تاریخ وه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په داسې وخت کې مدینه منورې ته ورسېده چې د مدینه منورې خلق د سهار څخه راوتلي وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار یې کړی وو. څرنګه چې پر دوی ماپښین سو او ګرمي شدیده سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم نه راغلی، نو دوی بیرته د کورو و طرف ته رهي سوه. کم وخت چې دوی کورو ته ورسېده، د انتظار په ځای کې بل څوک نه و پاته بې له یوه یهودي څخه چې د یوې درختې په سر کې لوړ ناست و. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په انتظار کې نور خلق هم په درختو کې کښېنستل، ځکه د لوړې څخه یې ډېره مسافه لیدلی سوای. نو دغه یهودي چې یوازې پاته و او لوړ ناست و، د لرې یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب ولیده چې رارهي دي. یهودي ځان نسوای ټینګولی او په لوړ اواز یې نارې کړه: یا بني قیله، یعنی ای د قیله اولادې. ورونو، قیل د اوس او خزرج د قبیلو یو پخوانی نیکو، او یهودو و دغه قبیلو ته اوس او خزرج نه ویل، بلکې بني قیله یې ورته ویل. نو یهودي نارې کړه: یا بني قیله هذا جدکم قد جاء. جد بخت او نصیب ته ویل کیږي، یعنی ای بني قیله، دغه دی ستاسې بخت او نصیب راغلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رارسېدو خبر ډېر ژر نشر او وپاشل سو. هغه مسلمانان چې کورو ته رسېدلي وه، په تلوار یا اسلحې راواخیستې او په لوړ آواز د الله اکبر نارې شروع سوې. د تکبیر نارې په بني عمرو بن عوف کې واورېدل سوې. هلته هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتګ د خوشحالۍ تکبیرونه شروع کړه، او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او استقبال د پاره راووته. انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راګرځېدلي دي، په شوق او محبت سره ورته ګوري، ستړی مه او شراغلی ورته وایي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی په نور کې پټ سو، او د الله عز وجل دا قول پر نازل سو چې د سورة التحریم په 4 نمبر آیات کې فرمایي:
فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. یعنی بشکه هم هغه الله د دغه نبی کومک کوونکی او مددگار دی، او همدارنګه جبريل او صالح مؤمنان کومک کوونکی دي، او وروسته تر دغه ملائکه کومک کوونکی دي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی رهي کړ تر څو چې په بني عمرو ابن عوف کې واړول، او دا د ربيع الاول په میاشت کې د دوشنبه ورځ و. د مدینه منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې نه ولیدلی او پرنګ نه پیژني، او اوس دوی دوه نفر دي، نور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او کم یو ابو بکر صدیق دی، او دوی دوه په عمر هم سره نږدې و، ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر 2 کاله کشر و، نو فرق نه کوي، او هر یو پښتنه کول چې کم یو رسول الله دی. تر څو چې د لمر د ګرمۍ شدت زیات سو، ابو بکر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سایه جوړ کړ. دلته نو ټول خلق پوسول چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، او دغه بل ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د مدینه منورې ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او شراغلی د پاره راغلي دي. دا داسې د خوشحالۍ ورځ و چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشاله ورځ پر مدینه منوره نه راغله. اوس نو مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي، او هر یو وایي چې زما سره دې ولاړ شي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې واړول، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې 4 ورځې تیر کړې، د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنځشنبه، او په دغه ورځو کې د قباء مسجد جوړ کړ، او دا هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول دی، او دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت او مشترک ښکاره کوي. مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی، بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر کار مرکز دی. مسجد د جرګو او مشورو مرکز دی. مسجد د جنگ او جهاد د پاره د لشکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز دی. مسجد د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز دی. مسجد د غریبانو او بیکوره مسلمانانو د استوګنې مرکز دی. مسجد د مسلمانانو د پاره عام او رئیسي مرکز دی. نو ځکه د هغه د جوړولو څخه چاره نه و، او دغه مقصد او هدف د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه د مخه مسجد جوړ کړي، مسجد قباء، او په هغه کې لمونځ ادا کړي. الله عز وجل د سوره التوبه په 108 نمبر آیات کې دغه مسجد په باره کې فرمایي: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. یعنی خامخا هغه مسجد د قباء چې تاداو او اساس یې د اول ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګاری ایښول شوی دی، ډېر وړ او لایق د دې دی چې په هغه کې د لمانځه د پاره ودرېږي. په دغه مسجد کې داسې خلق دي چې دوی دا خوښوي چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه وساتي، او الله عز وجل ښه ځان پاکونکي خوښ لري. دا مسجد ساده او د خټو مسجد و. دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول اصحاب کرامو ګډون او اشتراک وکړي، او په لږ وخت کې جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې یو څه لږ ورځې پاتې شو، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنځشنبه دا لته خلق ورته راتله، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به پیژنده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول.
خاصتا د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې نه کور درلودي نه ځای. کوم وخت چې په قباء کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 5مه ورځ وه چې دا د جمعې ورځ وه، نو یو بني نجار ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان وه حال ولېږي. هغه هم د اسلحې او تورو سره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر پر خپل اوشه په داسې حال کې سپور سو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې تر شا ورسره کنجوغه و. د مدینې منورې پر طرف رهیسو. په لار کې د جمعې د لمانځه وخت سو. ورونو د مدینې منورې خلقو تر دغه د مخه د جمعې لمونځ کاوه، او اول هغه څوک چې د جمعې لمونځ یې کړی دی هغه اسعد ابن زراره الانصاري رضی الله تعالی عنه دی. او دغه د جمعې لمونځ اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې وکړي، او دغه د جمعې اول مانځه ته 40 نفره حاضر شوي وو. نو د دې جهت څخه ځینې علما وایي چې د جمعې د لمانځه د شرطو څخه یو دا دی چې نفر به تر 40 کم نه وي، مګر دا صحیح دلیل نه دی، ځکه که فرضاً په دغه اوله جمعه کې د خلقو تعداد 40 وای نو بیا به 40 نفره شرط وای. نو دا داسې دلیل نه دی چې خلق دې و دغه عادت ته مجبور کړي، او هلته داسې یو بل صحیح حدیث هم نشته چې هغه دې دغه عادت تاکید وکړي. مقصد د جمعې په هغه اول منځ کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې سوی وو 40 نفر سره یو ځای سوی وو. او اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قباء څخه د مدینه منورې پر طرف رهیدي او د سالم ابن عوف د کورو و منطقې ته ورسېدي، د جمعې د لمانځه وخت سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د لمانځه په ادا کولو امر وکړ، او د جمعې لمونځ په دیار کې د سالم ابن عوف ادا کړ. د جمعې په دغه لمانځه کې 100 نفرو ګډون وکړ، او د لمانځه خطبه په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل. نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د شروع څخه د اسلام وایي. یعنی په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه دغه خطبه و چې په دیار کې د بني سالم ابن عوف یې وویل، او دغه ځای د قباء او مدینه منورې په مابین کې دی. د جمعې تر مانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته داخل شو، او دغه ورځ څخه د یثرب د ښار نوم په مدینه الرسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل شو. خو نن ورځ د اختصار پر ډول مدینه منوره ورته ویل کیږي، او دا ورځ د مدینه منورې په تاریخ کې یو روښانه او ځلانده ورځ وه. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته داخلېدی، د مدینه منورې کورونه او کوڅې د خوشحالۍ په خندا او ژوژ سره ډکې وې، او د انصارو انجنو او هلوکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه او لوړ آواز سره ویل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. فسار صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر متجهين إلى المدينة في أعظم هجرة في التاريخ، واستقبلهما أهل المدينة أعظم استقبال وهم يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
نحن أنصار نبي نوره عم البقاع. نحن أنصار نبي نوره عم البقاع. قد سعدنا بلقاه وسعدنا باتباع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. في سبيل الله بعنا كل مال ومتاع. في سبيل الله بعنا كل مال ومتاع. ورضينا الدين ذخورا فهو كنز لا يباع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صل يا ربي على من حل في خير البقاع. صل يا ربي على من حل في خير البقاع. أسبل الستر علينا ما سعى لله ساع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. دا هغه مشهوره بیتونه دي چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل او ټول مسلمانان ډېر خوشاله وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل سو، پر هر کلی چې راسي د کلی مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ونیول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره پاتې سي او ویل به یا رسول الله زموږ سره پاتې سه، زموږ سره عدد، عدات او مناعسته او مجدساتو. ورونو عدد سته یعنی نفر لرو، عدسته یعنی اسلحه لرو او مناعسته یعنی ستا د ساتنې دپاره قوت او طاقت لرو. ورونو انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وه، خو هر یوه دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په کور کې واړوي. نو د انصارو پر هر کور چې به راغلی هغو به د اوښې قیزه ونیول او ویل به یا رسول الله عدد، عدې او مناعې ته راځه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل اوښه ایله دا په خپله د مقصد ځای ته ځي، دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړه سوې ده چې هغه ځای ته ولاړه سي کوم چې زما د هستوګنې دپاره هلته د الله عز وجل اراده سوې ده. خلقو به هم اوښه پرېښول، بیا چې به پر بل کلي راغلی بیا به خلقو اوښه ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ، دا امر کړه سوې ده. خلقو به هم پرېښول او واقعا یې هم اوښه خپل اختیار ته پرې ایښې وه، نه تګ ته مجبوره کول او نه راګرځول. هرې خوا ته چې تله د دې خوښه وه. پر هر کلي چې به راغله خلقو به غوښته چې اوښه ونیسي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ. اوښه رهي وه
ترڅو چې دغه اوسنی مسجد نبوي وځای ته ورسېده چې اواره او خرابم ځکه او دام ځکه د دوو یتیمانو او هلته اوشه په خپله چوکه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سپور دی نه ځینې کښته کېږي. اوشه بیا ولاړه سوه، یو څه ولاړه او شاته یې وکتل، بیرته راوګرځېده او پر هغه اولني ځای بیا چوکه سوه. پر دغه مبارک او مشرف ځای چې الله جل جلاله دغه ځای مبارک کړي او مشرف کړي وو، دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوښې څخه کښته سو چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بني نجار د کورو سره وه او دا د الله عز وجل توفیق وو چې اوښې ته یې ورکړي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه وه چې د خپلو ماماګانو سره واړوي او د ده علیه الصلاة وسلام په نزول دوی مکرم کې خلق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبرې ورسره کوي. هر یو وایي چې زموږ کره راځه، خو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوښې څخه واخیستی او خپل کور ته یې ننیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې زما سامان چیرې دی؟ ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل هغه ما خپل کور ته یوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله، یعنی سړی د خپل سامان سره دی. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په نصیب سو. او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه خپل کور ته بوتله چې بیا نو د اوښې روزنه د هغه سره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دا مځکه د چا ده؟ ورته وویل سوه چې د دوو یتیمانو ده. ویل ولی او متصرف یې څوک دی؟ د یتیمانو ولی راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه مځکه درڅخه رانیسم. هغه ویل یا رسول الله دا مځکه یې بې قیمته ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا په قیمت یې غواړم. مقصد مځکه یې ځینې رانیول او د مځکې قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې پر دغه مځکه مسجد جوړ کړي. ورونو په مدینه منوره کې دغه اوسنی مسجد چې تاسې وینئ او لمنځونه پکښې ادا کوئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی مسجد پر دغه مځکه جوړ سو. دا مسجد پس له بیت الله الحرام څخه د مځکې پر مخ هغه مبارک ترین مشرف ترین مسجد دی چې پر دغه مځکه جوړ سو. او دغه مځکه د دغه مسجد دپاره د الله جل جلاله خوښه او اختیار و. ځکه اوښه یې خپل اختیار ته پرېښول او اوښه په خپل اختیار او د الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چوکه سوه. نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو سر او سبب هم دغه دی چې دغه ځای الله عز وجل دغه مسجد دپاره اختیار کړی دی، نه بل چا. اوس نو په دغه پاک او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع سو. لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هستوګنه اختیار کړه. د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور 2 منزله و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې هغه لوړه کوټه ورکړه. ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه ده مناسبه چې زه تر تا لوړ واوسېږم. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب ما ته خلق راځي، نو ما او خلقو ته په ختلو او کښته کېدلو کې تکلیف دی. زه به کښته واوسېږم او ته لوړ. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم قبول کړ او هلته د مسجد په جوړولو شروع وسو. ټول اصحاب کرام کار کوي بې له ځنډه. د اولې ورځې څخه د مسجد په کار شروع وسو. ځکه الله جل جلاله موږ د دې دپاره را استولی یو چې مځکه آباده او ودانه کړو. الله عز وجل د سورة هود په 1 نمبر آیات کې فرمایي
هو انشأکم من الارض واستعمرکم فيها، یعنی هم دغه الله تاسو د مځکې څخه پیدا کړی یاست او په دغه مځکه کې د اعمار او آبادېدو طلب در څخه کوي. الله جل جلاله زموږ څخه د مځکې تعمیر او آبادول غواړي. نو ځکه د مسجد په جوړولو ژر او فوري شروع وسوه، او د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د ستړیا د لرې کولو دپاره دغه بیتونه ویل: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه، نو د علیه الصلاة والسلام به هم دغه بیت د دوی سره وایه، مګر خوله به خطاوتل داسې به وایه: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. دا ولی ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نوایه، او الله جل جلاله د سورة یاسین په 9 نمبر آیات کې فرمایي: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته موږ شعر نه دی ورښولی او نه دلره شعر ویل شای. نو کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شعر ووایي، خطاوتی به خپل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتی، سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر چا فصیح و، مګر شعر یې پر خوله نور تلی. حتی هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې په خلقو کې مشهوره و او خلقو به ویل، د علیه الصلاة والسلام نه ویل، او که به وغوښته چې ویوایي پکښې خطا به سو، د شعر د وزنه به واوښت، نثر یا خبره به ځینې جوړه سوه. نو دغه د مسجد په کار کې چې به مسلمانانو شعر وایه، د علیه الصلاة والسلام هم ورسره وایه، مګر ژبه به د شعر د طرفه د دعا و طرف ته ولاړه. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپله هم کار ورسره کاوه، خښتې او خټې ورسره پورته کولې. نو خود صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر کوشش کاوه، ځکه دا عیب و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي او دوی ناست وي. نو خود په کار کې یې ډېر شدت کاوه، خلقو به یوه خښته وړه او پورته کول، مګر عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دوه خښتې وړلې. څونه کار چې خلقو کاوه، عمار رضی الله تعالی عنه هغونه 2 واره کاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ ودته د خیر دعا وکړه، او په عین حال کې یو عجبه پیشګویي هم ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: افسوس پر عمار چې هغه دله به وژني. په دغه ورځ په اول کال کې د هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبر او واقعه بیان کړه چې پس له 15 کلو څخه پیښه شوه. د صفین په جنگ کې عمار رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. اوس نو د ورځې کار وسو او د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استراحت لپاره د ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه وکور ته راغلی، ځکه د علیه الصلاة والسلام د استوګنې ځای هغه ابو ایوب او د ښځه چې لوړ اوسېده. دوی وایي: زموږ سره دا بیره وه که موږ کړپۍ او دربۍ جوړ کړو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکلیف کیږي. نو د دغه لوړې خونې په یوه کنج کې په ډېر احتیاط بجیږو، ځکه نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د علیه الصلاة والسلام د احترام، عزت او محبت په سبب تکلیف ورکړو. خو په یوه شپه کې و موږ ته یو تکلیف پېښ سو، هغه دا چې موږ د اوبو دپاره یو منګی درلودی او هغه مات سو، اوبه یې ټوله پر مځکه توی سوې. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې پخواني کورونه داسې نه وه لکه د نن ورځې کورونه، بلکې د لرګو او خاشو کورونه وه. د دې امکان و چې دا اوبه کښته ورسېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف ورکړي. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي: موږ به یوه تلتکه بل شی نه درلودی، ژر مو دغه اوبه په دغه تلتک وچې کړې او ټوله شپه ویښ پاته سو. کم وخت چې سهار سو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وویل: یا رسول الله، دا چې ته کښته یې او موږ لوړ یو دا نه ده صحیح.
موږ د شپې نه غواړو چې کړپۍ جوړ کو یا حرکت وکړو او د تیر شپې قصه مو هم ورته وکړه. نو مو ورته وویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې تل ور ولاړ سې او موږ کښته واوسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا د دوی غوښتنه قبول کړه او هغه لوړ منزل ته وختی. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به د شپې خواړه تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به مو وروړه. دا چې به مو هغه پاته خواړه ځینې راوړه نو به ما او ام ایوب د برکت دپاره هغه د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل. یوه شپه موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې خواړه ور ولېږل چې په هغه کې مو پیاز او اوږه ګډ کړي وه. بیا چې مو د خوړو لوښي ځینې راوړي د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدی. نو ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، خواړه دې بیرته راولېږل او موږ په هغه کې ستا د لاس وهلو یعنی خوړلو اثر ونه لیدی او زموږ دا عادت وو چې ستا پاته ډوډۍ یا خواړه چې به راغله ما او ام ایوب به د برکت دپاره ستا د لاس وهلو د ځایه څخه خواړه خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما په دغه خوړو کې د اوږې او پیاز بوی حس کړي او زه داسې یو سړی یم چې د خپل رب سره مناجات کوم، مګر تاسې یې وخورئ. ابو ایوب وایي موږ هغه خواړه وخوړه او تر دغه ورځې وروسته مو بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوړو کې د پیاز او اوږې څخه کم شی نه ګډاوه. ورونو دا مې هېر شوه چې درته ووایم کم وخت چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امانتو د رسولو دپاره په مکه مکرمه کې پاته سو، بیا نو څه وخت مدینې منورې ته راغلی؟ علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته نورې 3 ورځې په مکه مکرمه کې پاته سو تر څو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول پراته امانتونه د هغو و مالکانو ته ورسول. د مکه مکرمه په ښار کې به ګرځېدی او ویل به د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دی را دې سي واده خلی. پس له هغه څخه چې د ټولو خلقو امانت یې ورتسلیم کړه یا امانتونه یې ورتسلیم کړه بیا به ویل د چا امانت خو نه دی پاته. قریش ورته ویل یا والله وفیت وکفیت. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پس له 3 ورځو پر پښو او پیاده د مدینې منورې و طرف ته رهیسو او په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای او ملګری سو. او څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه هغه چې په پخوا کې زید ابن محمد ورته ویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه وو ځکه د علیه الصلاة والسلام په کور کې لوی سوی وو. نو دغه زید مکه مکرمه ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل او کورنۍ راولي. زید ابن الحارثه هم مکه مکرمه ته ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت کرام یې راوستل چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او 2 لونی فاطمه او ام کلثوم، اسامه ابن زید او ام ایمن و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لور زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابي العاص زوجه و په مکه مکرمه کې پاتې شوه. هغه ته د راوتلو موقع نسو برابره تر څو چې بیا یې پس له بدر د غزا څخه هجرت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لور چې رقیه نومېده هغه خو په حبشه کې و د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه و. همدارنګه د دوی سره عبد الله ابن ابي بکر د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم را رهي کړه چې په هغو کې اسماء او عائشه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه لونی هم وي او وروسته به د اسماء رضی الله تعالی عنها قصه درته بیان سي چې د هغې د راتګ سره څه پیښ شو. ورون په هغه وختو کې مدینې منورې یوه تبه درلوده چې هر څوک به اول ورغلی هغه تبې به پراتلې او حتی ډېر کسان یې وژل. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي
کم وخت چې ابوبکر او بلال رضی الله تعالی عنهما و مدینې منورې ته ولاړه، په دغه تبو مبتلا او اخته سوه. او زه چې به د دوی و پوښتنې ته ورغلم، دوی به د سختې تبې په وخت کې د پردیسۍ او ناامیدۍ شعرونه ویل. نو وایي زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او په دغه حال مې خبر کړ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه، ویل الهي مدینه و موږ ته داسې محبوبه کې لکه زموږ محبت د مکې سره، او یا تر هغه هم زیات محبت، او د صحت ځای کې په کاسه او پیمانه کې برکت واچوي، او دغه تبه یې ځینې نقل کې په جحفه کې وګرځوي. ورونو تر دغه ځای پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د یوې مرحلې بیان پای ته ورسېدی چې و دې ژوند ته مکې دور ویل کېږي. او دغه د مکې مکرمې د دعوت مودې 14 کاله دوام وکړي. محترم ورونو، دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د واقعاتو د ښه پوهېدلو دپاره و یو څه تبصرې ته ضرورت وینم. اول به د هجرت په مقصد او مفهوم ځان پوه کړو. د هجرت په باره کې موږ هغه وخت یو څه خبرې وکړې چې مسلمانانو د اول وار دپاره حبشې ته هجرت وکړي، او اوس به هم د هجرت په باره کې په مختصر ډول سره دونه ووایم چې الله جل جلاله دین او عقیده تر هر شي مقدس کړي دي. کم وخت چې د دین احکام او عقیده د زوال او خرابۍ سره مخامخ وي، یا دین او عقیده تهدیدیږي، بیا نو مځکه او وطن، مال او جاه کم ارزش او قیمت نه لري. نو ځکه الله عز وجل پر مسلمانانو دا فرض کړی ده چې د دین او عقیده د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني کړي. لکه صحابه کرامو چې مال او دارایی، تجارت او کسب و کار، ملک او کورونه پرېښول، په تش او خالی لاس مدینې منورې ته ولاړه. په کون کې د الله عز وجل د قانون تقاضا دا ده چې معنوي قوت، هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی، هغه قوت د وطن ګټې او مادي قوت ساتلی شي. په هر اندازه سره چې یو امت په اسلامي اخلاقو پورې لاس ونیسي او د صحیح الهي دین متابعت وکړي، په هغه اندازه سره مادي قوت چې عبارت د وطن، مال او عزت څخه دی زیاتیږي، بقا او دوام پیدا کوي. او په کومه اندازه سره چې یو ملت د اخلاقو د طرفه فاسد وي، په عقیده کې مضطرب او بې پروا وي، هغه مادي قوت چې دوی نن ورځ د هغه په غرور وطنونه تسخیروي، دغه قوت یې مخ پر زوال او ړنګېدو نږدې کېږي. چې د دغه خبرې د تصدیق لپاره لوی شاهد د تاریخ واقعات دي. هو ته به نن ورځ وینې چې یو بد اخلاقه ملت د عقیدې د طرفه د حق څخه لرې یو ملت د قوت او مادیاتو د طرفه پر خپلو پښو ولاړ وي، نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي. خو په حقیقت او واقعیت کې دغه ملت په ډېره تیزی سره د خرابۍ او بربادۍ پر طرف رهي دی. خو دا چې زه او ته د هغه خرابي او بربادي نه وینو یا یې نشو لیدلی، د هغه سبب د تاریخ د اوږدوالي په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی او کوتاهي ده. د دغه ملت د خرابۍ پر طرف تګ او رفتار د تاریخ ویښې سترګې لیدلی شي، نه د غافله او کم عمره انسان بجې سترګې. نو ځکه الله عز وجل د دین او عقیدې په لار کې که ضرورت پیښ شي، په مال او وطن سره قرباني شریعت او قانون ګرځولی دی. دغه قرباني د مسلمانانو دپاره بیرته د مال او وطن، ژوند او عزت ضامنه ده. که څه هم په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکړي، د دغه حقیقت د اثبات دپاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت لوی او کافي دلیل دی. په ظاهره او ښکاره سره د وطن پرېښول او ضایع کول و، مالونه او کورونه یې پرېښول، زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د مکې مکرمې څخه ووتل. خو په حقیقت کې دغه هجرت د وطن ساتل و، ځکه
پس له لږو کلو څخه د هجرت د هغه دین او عقیدې په برکت چې دوی د هغه د ساتلو دپاره وطن پرې ایښی وو و هغه وطن ته فاتح او کامیابه ورغله. هغه کسان چې مسلمانانو ته آزارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده یې کړې وه، اوس په هیڅ بد نیت هم نشي ورنږدې کېدلی. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت مهمې او ښکاره نقطې په 8 بندو کې درته بیان کړم. اوله نقطه هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومیږي، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه را باسي چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې وو او پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه د خلافت وړ او لایق وو چې دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په وروسته کې نور ډیر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضي کې د لمانځه د امامت لپاره ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلیفه وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بېله د رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان دپاره خلیل پیدا کولای نو ابوبکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابوبکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز ور او لائق ګرځولی وو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو، بلکې خپل روح او مال یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه دپاره قربانول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.